رڼا په لټه کې واوسه، پیدا به یې کړې. دلته به تاسو درنو لوستونکو ته د نړۍ د لویانو هغه اغېز لرونکې لنډې ویناوې وړاندې شي چې په اورېدلو به یې هېڅکله پښیمانه نه شئ. وایې اورئ، فکر پرې وکړئ او تر نورو یې ورسوئ. هیله لرم چې یوه ورځ دا حقیقت په واقعیت واوړي چې ټول انسانان برابر دي. نړۍ هر چاته د هغه د لید او فکر په کچه پراخه ده. هنر د ژوند د پوهېدو کیلي ده. هغه کسان چې د نړۍ په بدلېدو ژور اغېز لري معمولا هغوی دي چې د جریان خلاف لامبو کوي. د رڼا په لټه کې اوسه، پیدا به یې کړې. د دې لپاره چې یو کار کیدونکی شي یو لید ته اړتیا ده، نوي لید ته. شپه هغه وخت ښکلې ده چې رڼایي ته یې هیلهمن واوسئ. یو شخص د خپل فکر زېږنده دی، راتلونکي کې په هماغه څه شي چې نن یې فکر کوي. هېڅکله په دې تمه مه پاتې کېږئ چې ګواکې وخت لرئ، ځکه کله چې عمل وکړئ وبګورئ چې وخت ډېر کم او لنډ دی. د دې لپاره باید شرم ونه کړئ چې ستړي یې، بلکې هڅه باید وکړئ چې ستړي کوونکي ونه اوسئ. هر څومره چې طبیعت ته نږدې شئ نو لا ښکلی ژوند به ومومئ. د هرې ماتې لامل پرته له فکره عمل کول دي. زه یوازې په یو څه پوهېږم، هغه دا چې هېڅ نه پوهېږم. یوازې پوهېدل بسنه نه کوي، باید پر خپلې پوهې عمل هم وکړئ. هغه څوک چې د پیاوړې ارادې خاوند وي نو نړۍ به د خپل میل مطابق واړوي. که متوجه شوي چې څوک درته مسکا نه کوي نو لامل یې په خپلو تړلو شونډو او تروش وچلې کې ولټوه. د یوې بریا خوږوالی د سلو ماتو په تریخوالي ارزي. د کمزورې ارادې خاوند هغه دی چې له هرې ماتې وروسته یې لید هم تغییر ومومي. انسان باید هر اړخ ظاهري او باطني نه ښکلی او منظم واوسي. خپل ټول فکر په هغه کار متمرکز کړئ چې ترسره کوئ یې. د لمر وړانګې هغه وخت سوځول کوي چې ښې متمرکزې شي. که خپل ځان دې په خطر کې ولید، د دې پر ځای چې پټ شي هڅه وکړه چې ټولو ته په دې اړه خبر ورکړې. که په لومړي ګام اخیستلو بریالیتوب شونی وای نو هڅې او عمل به کومه معنا نه لرله. د هغه څه په اړه چې لرو یې ډېر کم فکر کوو، په داسې حال کې چې هغه څه چې نه یې لرو تل یې په سوچ کې یو. هغه څوک چې کولی شي عمل کوي او هغه څوک چې نشي ترسره کولی نو تل نیوکې کوي. د ښو خلکو اغېز هغه وخت محسوسیږي چې نور زموږ په منځ کې شتون ونه لري. له پرونه زده کړه وکړه، د نن لپاره ژوند وکړه او د سبا لپاره هیلهمن واوسه. بریا هغه نه ده چې هېڅکله په ځمکه ونه غورځېږي، بلکې بریا هغه ده چې له هر ځل غورځېدو وروسته بیا ځلې راپاڅېږي.